اول نمبر پر مخ د ځمکه باندې الله پاک علما پیدا کړی دي. دویم نمبر سوداګران، تاجران. دریم نمبر خلق هغه مجاهدین. څلورم نمبر خلق پر مخ د ځمکه باندې هغه پیران صاحبان. پنځم نمبر خلق حاکمان. نو الله پاک انسان اشرف المخلوقات پیدا کړی او دیبا د اشرف المخلوقات مرتبه خپلوي. دیبا د معاشره یو اعلی فرد دی. د دې انسان د وجنه معاشره جوړیږي هم او د دې انسان د وجنه معاشره هغه خرابیږي هم. دیو جنا یو څو کسان په مخ د ځمکه باندې راسي چې د هغوی خرابتیا، د هغوی بګاړ، دا د تمام مخلوق بګاړ او خرابتیا ده. او دغه کسانو چې کم د پاره الله جل جلاله د دنیا ته د کم مقصد د پاره را لېږلي دي او دوی خپل مقصد هغه وپېژندلو، نو څومره معاشره چې ده په هغې کې دا د ټولو مخلوقاتو د پاره د بقا ذریعه ده. یو زما عزتمندو اول نمبر پر مخ د ځمکه باندې الله پاک علما پیدا کړي دي، عالمان. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي العلماء ورثة الانبیاء. علما دا د نبیانو وارثان دي چې کله په دې خلکو کې د معاشرې اصلاح موجوده وه. دا خلک دنیا پرست نه وو. دا خلک چې دی نو دوی سره د خپل ځان هم غمو، د دوی سره چې دی نو د نورو مخلوقاتو هم غمو. نو دا د معاشرې د ټولو نه بهترین فرد دی. دا به هر څوک خپل مشر جوړوي، هر څوک به د خپل مقتدا جوړوي او هر یو انسان به بیا د عزت کوي. خو که خدای ناخواسته په دې علماو کې بګاړ راغی نو بیا به په مخ د ځمکه باندې څوک هم د طرف ته توجه نه کوي، نه به د عزت کوي، نه به د خپل مشر جوړوي. نو مونږه خواص له پکار دي چې مونږه د معاشرې د بګاړ په ځای باندې د معاشرې د بقا ذریعه جوړ شي. نو علما الله دې دیو د خرابتیا نه وساتي، الله دې دیو د بګاړ نه وساتي چې د دوی په وجه معاشره قایم ده. دویم نمبر سوداګران، تاجران، دکانداران. دا په مخ د ځمکه باندې د دې مخلوقاتو دپاره د بقا ذریعه ده. خو چې کله دی په ځان کې امانتداري پیدا کړي، دی چې کومه سوداګري کوي، اخیستل خرڅول کوي، په دې کې دی امانتدار وي، خیانت پکې نه کوي، په خپله سودا باندې قسمونه نه خوري. او په دې طریقه چې زه چې دی دا سوداګري او دا تجارت کومه په دې نیت باندې کومه چې زمانه وروستو کم معاشرې والا خلق دي چې زمانه فایده حاصله کړي او د څه نه پکې د امانتدارۍ پکې لحاظ وساتي، د خیانت نه پکې ځان وساتي. دا د خلکو دپاره د معاشرې دپاره د بقا ذریعه. دریم نمبر خلق هغه مجاهدین، هغه خلق چې د الله جل جلاله د دین دپاره د اعلا د کلمت الله دپاره هغه په سنگر کې موجود دي. دا نه چې موږ او تاسو دا کوم په دې مسجدونو کې په صحیح طریقې سره خپل منځونه کوو او دا خپل عبادتونه کوو، ذکرونه کوو، مدرسې آباد دي، جماعتونه آباد دي او عوام خلک خوشحاله دي. دا صرف برکت د جهاد دی، دا صرف او صرف برکت د دغه مجاهدینو دی چې هغوی خپل کور، خپل بچي هر څه یې پرېښي دي او د الله د دین دپاره. نو که دې خلکو کې خرابتیا راغله نو بیا به یا دې خلکو په مال غنیمت کې خیانت شروع کړو نو بیا به دا د معاشرې دپاره په ځای د بقا باندې د بګاړ ذریعه.
څلورم نمبر خلق په دې مقدس مکه باندې هغه پیران صاحبان دي او علما فرمایي وای دا په دې مقدس مکه باندې د الله جل جلاله د طرفنا بادشاہان دي دا د خلکو د اصلاح ذریعہ ده ولې د خلکو سره چې کېنې دوی سبا چې دی نو تا د دنیا نه آخرت طرف ته مایله کوي ستا دننه تزکیې نفس چې ورته ویلی کېږي دا تزکیې نفس به کوي تا ته به وایي دنیا پرېږده دنیا سره تعلق مه ساته دننه په دې زړه کې الله او د الله رسول ته ځای ورکړه الله او د الله رسول ته ورله ځای ورکړه نو دا په مقدس مکه که په دې خلکو کې بېګاړ راغی دنیا پرستی پکې راغله په دې کې چې دی نو خواهش پرستی راغله دې خلکو کې چې دی نو د خپل ځان په خلکو باندې اوچت حسابول خدای ناخواسته تکبر پکې راغی نو دا د معاشرې دپاره په ځای د بقا باندې ذریعه د بېګاړ ګرځي او دغه رنګې زما عزتمندو پنځم نمبر خلک حاکمان بادشاهان دا هم د مخلوق دپاره د بقا ذریعه ده معاشره هم د دې خلکو نه جوړیږي ځکه دا د الله پاک د مخلوق نگرانان دي دا د الله د مخلوق سره نگرانان دي دا د هغوی مشران دي دا د هغوی د الله جل جلاله د دې لپاره دا حاکمان ګرځولي دي چې دا به د ماتحت خلکو خیال ساتي اوس مونږ او تاسو سوچ وکړو چې آیا په معاشره کې که زمونږ دا پنځه خلک عالمان تاجران او دغه رنګې مجاهدین او پرهیزګار خلک او دغه رنګې حاکمان که چېرته دوی د مخلوق اصلاح دپاره چې دی نو موجود وي او د په زړه کې دا وي چې د دې مخلوق د اصلاح وشي خو بیا دا خلک د الله په نسبت باندې بهترین خلک دی او که نه وي زما عزتمندو نو څومره چې د دې خلکو درجه اوچته ده په مقدس مکه باندې دونه بیا د دې خلکو په آخرت کې سزا هغه هم زیاته ده بیا دا خلک الله جل جلاله به دوی له داسې سزا ورکوي چې هغه سزا به نه الله پاک په